پخوانی او ښایسته کابل د سولې، پرمختګ او خوشحالۍ زرینه دوره. کابل هغه زړه راښکونکی ښار و چې په نړۍ کې د فرهنګ، پرمختګ او ازادۍ ځانګړی ځای درلود. کابل یو وخت داسې دوره تجربه کړه چې د تاریخ زرینې پاڼې یې له ویاړه ډکې کړې. په پخواني او ښایسته کابل کې برقي موټرونه هم شتون درلود. پخوانی او ښایسته کابل د پرمختګ اوج ته رسېدلی و. تاسو هم په دې انځور کې وینئ د پخواني کابل هوایي ډګر او د دوبۍ هوایي ډګر. که کابل په همغه حالت پاتې وای نن به د پاریس نه هم ښایسته و. دا هغه کابل و چې د علم، هنر او صنعت په مرکز بدل شوی و، چیرې چې خلک په پوره ازادۍ او خوښۍ ژوند کاوه او ښځې د ټولنې مهمه برخه وې. په هغه وخت کې ښځې د زده کړې او ټولنیز ګډون حقونه په بشپړ ډول ترلاسه کړي وو. د کابل په ښوونځیو کې د نجونو ګډون خورا عام و او نجونو د پوهنتونونو د دروازو له لارې خپل علمي سفر پیل کاوه. د مریم لیسه، رابعه بلخي لیسه او د کابل پوهنتون هغه ځایونه وو چې ښځو ته یې د زده کړې په برخه کې لوی فرصتونه برابر کړي وو. ښځو په ډاکټرۍ، انجینرۍ، حقوقو او ښوونې په څانګو کې د پام وړ بریاوې ترلاسه کړې. هغوی په روغتونونو کې ډاکټرانې وې، په ښوونځیو کې ښوونکې وې او په دولتي ادارو کې د افغانستان د پرمختګ لپاره یې کار کاوه. ښځې په آزاده توګه سینما ته تلې، پارکونو کې ګرځېدې او د ژوند په هر ډګر کې خپل رول لوباوه. په هغه وخت کې د کابل سینماګانو لکه د آریانا سینما، د پامیر سینما د خلکو د فرهنګي ژوند یوه مهمه برخه جوړوله. په دې سینماګانو کې افغان او نړیوال فلمونه نندارې ته وړاندې کېدل. خلک به د خپلو کورنیو سره د تفریح لپاره سینما ته تلل او ښځې او سړي به یو ځای د ښکلو فلمونو څخه خوند اخیسته. خوش آمدین بفرمایید. د کابل تیاتر هم د خلکو د هنر سره د مینې یوه ښکلې نښه وه. په ملي تیاتر کې ښځینه او نارینه اداکارانو د ټولنې کیسې او ستونزې په هنري بڼه وړاندې کولې. کابل د هنر او موسیقۍ یو ژوندی مرکز و. احمد ظاهر د موسیقۍ د نړۍ ستوری و چې د هغه خوږې نغمې د هر افغان په زړه کې ځای درلود. ښځینه سندرغاړې لکه مهناز، رابعه بلخي، نغمه د موسیقۍ په ډګر کې مشهوره وې او د هغوی سندرې به د خلکو په کورونو کې د خوښۍ فضا رامنځته کوله. د کابل پارکونه لکه باغ بالا، باغ بابر، چمن حضوري او د غلام نبی خان پارک د خلکو د تفریح لپاره ښکلي ځایونه وو. کورنۍ به هلته راټولېدلې، ماشومانو به لوبې کولې او ځوانان به له طبیعي ښکلا خوند اخیسته. د شنو ونو او ګلونو ښکلا به د ښار تازهوالی ښکاراوه او خلکو به له دې ښکلو ځایونو څخه خوند اخیسته. کابل د افغانستان د اقتصادي پرمختګ مرکز و. د ګلبهار نساجي فابریکه، د څرمنې تولید فابریکې، د جنګلک فابریکه چې هلته د موټر پرزجات او موټر جوړېدل او د خټینو لوښو کارخانې د خلکو لپاره د کار کولو مهم ځایونه وو. دغه فابریکې نه یوازې د خلکو اقتصادي حالت ښه کړی و بلکې د افغانستان محصولات نړیوالو بازارونو ته هم رسولی وو. د کابل بازارونه لکه شاید و شمشیره بازار، میوند وارد د سوداګرۍ او پیرودلو مهم ځایونه وو. خلکو به د عصري اروپایي او دودیزه افغانیو کالي، سینګار توکو او کتابونو پیرودلو لپاره دې بازارونو ته تګ کاوه. په هغه وخت کې کابل د نړۍ د سیالانو لپاره د حیرانتیا ځای و. د کابل په واټونو کې به د نړیوالو سیلانیانو تګ راتګ عام و چې د دې ښار له ښکلا، فرهنګي پرمختګ او د خلکو له مهربانۍ څخه به یې خوند اخیسته. کابل د نړۍ لپاره د سولې او پرمختګ یو ژوندی مثال و. در کجا زندگی میکنید؟ ما صاحب قیزان صاحب. قیزان؟ پخوانی کابل چې د سولې، خوښۍ او پرمختګ یوه داسې ښکلې بیلګه وه چې نړۍ ورته ګوته په غاښ وه.
اوس یوازې د خلکو په یادونو کې ژوند کوي. خدا یادونه موږ ته انګیزه راکوي چې د دې ښار لپاره بیا یو روښانه راتلونکی جوړ کړو، چې ښځې او نارینه په ازادۍ سره د پرمختګ لپاره کار وکړي او کابل د نړۍ په کچه د پرمختګ یو ځلانده مثال وګرځوي. بیایی دیدنم ترسم که آن روز الا یار جان خطر دارد جدایی ای کابل من. دا و د پخواني کابل جان په اړه په زړه پورې معلومات. که غواړئ همداسې نور ګټور او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. په آخر کې زموږ ویډیو هم در سره لایک کړئ. د الله په امان.